افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې له کومو هیوادونو سره سیالي لري. د راتلونکو لوبو په اړه پوره معلومات په دغه ویډیو کې درکو. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې پر فیسبوک ځینې اوازې خپرې شوې چې افغانستان به ډیر ژر له سریلانکا سره سیریز ترسره کړي. بیا واضح شو چې افغانستان به له پاکستان سره سیریز ترسره کړي. خو دغه هسې اوازې وي، نه کرکټ بورډ او نه هم د کرکټ نړیوالې شورا داسې څه تایید ترسره کړی چې ګواکې له دغه هیوادونو سره دې سیالۍ ترسره شي. بله خبره دا، زه خپله د کرکټ بورډ له ویان سره وغږېدم چې هغه هم په لنډ وخت کې له دغو لوبډلو سره سیریزونه رد کړل. د نړۍ ورزشي ویبپاڼې چې د کرکټ په برخه کې فعالیت کوي، دوی لیکلي دي چې افغانستان به د 2020 کال په مارچ میاشت کې 3 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه له ایرلینډ سره ترسره کړي. د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ د سیریز یوازې میاشت معلومه او دقیقه ورځې بیا نه ده معلومه شوي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې په توګه ترسره کړي دي چې 2 ګټلي دي او 2 بایللي دي. هند افغانستان ته په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. ورپسې افغانستان خپله دوهمه او د ایرلینډ خلاف لوبه کې بریا ترلاسه کړه چې افغانستان یا د سیالي په 7 ویکټو ګټلې وه. درېیمه ټیسټ لوبه افغانستان په 2019 کال کې له بنګلادیش هیواد څخه وګټله او څلورمه ټیسټ لوبه افغانستان له ویسټ انډیز سره نندارې ته وړاندې کړه چې افغانستان له ویسټ انډیز څخه په 9 ویکټو ستره ماتې وخوړه. افغانستان د 2020 کال په مارچ میاشت کې له ایرلینډ سره دوهمه او په ټوله کې 5مه ټیسټ لوبه ترسره کوي. افغانستان په راتلونکي کې تر 2023 کال پورې له پاکستان، نیوزیلینډ، استرالیا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنګلادیش او سریلانکا سره لوبې لري. دې لوبو کې به ټیسټ لوبې هم شاملې وي، یو ورځنۍ او 20 ورځې لوبې به هم شاملې وي. دا منو چې افغان لوبډلې له 2001 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې پوره پرمختګ کړی دی. له 3مه درجه هیوادونو څخه تر 2009 کال پورې 2مه درجه هیوادونو ته رامخکې شو. له 2009 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو په نوم لړ کې ورداخل شو. افغان لوبډلې په 2010 کال کې د لومړي ځل لپاره په 20 ورځو نړیوال جام سیالیو کې چې ویسټ انډیز کې ترسره شو ګډون وکړ. دې لوبډلې هند او افریقا ته دواړه ګروپي لوبې وبایللې او له سیالیو بهر شوه. 2014 کال کې د اسیا 500 ورځې جام په لړ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه، خو سریلانکا، هند او پاکستان ته یې لوبې وبایللې. 2015 کال نړیوال 500 ورځې جام کې افغانستان یوازې سکاټلینډ ته ماتې ورکړه. بنګلادیش، استرالیا او نیوزیلینډ ته یې لوبې وبایللې. 2014 کال 20 ورځې جام کې افغان لوبډلې یو ځل بیا ګډون وکړ چې یوازې ویسټ انډیز ته مو ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له زیمبابوې، ایرلینډ او بنګلادیش سره لوبلړۍ وکړي. زیمبابوې او ایرلینډ ته یې ماتې ورکړې، خو بنګلادیش بیا د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه افغانستان سره لاس او پنجه ووهله، خو بیا پرې هم د افغانستان د بریا تله درنده وه. دا چې اوس موږ هم له افغانستان څخه د پرمختګ تمه لرو، خو دا تمه باید ډیره خوشبینانه نه وي. دا ځکه چې مخکې افغان لوبډلې له ایرلینډ، سکاټلینډ، نیدرلینډ، زیمبابوې، بنګلادیش، نمیبیا، عربي متحده امارات، عمان، هانګ، کاناډا او کینیا سره لوبې درلودي، خو اوس د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې په توګه د نړۍ 10 ځواکمنو لوبډلو سره مخ کیږو. د هند خلاف باید موږ د سترو بریاو تمه ونه کړو. د استرالیا خلاف باید زموږ حالت ډیره پوره دفاعي حالت کې وي. د انګلستان خلاف لوبو کې باید موږ خپل رینکینګ ته په پام لوبې وکړو. د سریلانکا، پاکستان، نیوزیلینډ، افریقا خلاف باید زموږ لوبې دومره وي چې حد اقل د لوبو په ډول وي، نه دا چې په ډیرو سترو توپیرونو لوبې وبایلو. په بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو کې موږ له سریلانکا، بنګلادیش، ویسټ انډیز او څه ناڅه له پاکستان سره متوازنې لوبې کولی شو، خو له دې ورهاخوا لوبډلو سره بیا زموږ د مثبتې لوبې سلنه ډیره کمه ده. په نړیوال 500 ورځې جام کې مو پایله ولیدله چې بالکل منفي وه. دغه راز د ویسټ انډیز خلاف یو ورځنۍ لوبو کې مو د توپوهنې برخه ډیره کمزورې وه او د فاست بالینګ برخه مو هم چندانې مزاناکه نه وه. که افغانستان راتلونکي کې د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلې سره لوبلړۍ کوي، نو د 10 مقام څخه په 30 او یو ورځنۍ لوبو کې د لوېدو امکان شته. تاسې مخکې لیدلي وو چې زیمبابوې د کرکټ یوه بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډله وه، خو د افغانستان او ایرلینډ په ځلېدو سره زیمبابوې وروسته ګزاره شوه. نو افغانستان که چیرته ښې لوبې ونه کړي او د کرکټ نړیواله شورا رضایت ترلاسه نه کړي، له بد څخه بدتر خواته تللی شي. دا چې افغان لوبډله راتلونکي کې ښه وځلیږي، باید ښه لوبغاړي وګماري، دا توپوهنې او توپ اچونې برخه کې پوره پیاوړي کړي. ټایلنټ یا وړتیاو ته باید په لوبډله کې ځای ورکړل شي. توپوهونکي، الراونډران، فاست بالران او سپین بالران باید په توازن او تعادل سره انتخاب شي.
د هیواد کرکټ ملي لوبډله هغه وخت پیاوړې کیدی شي چې کله 14 کلنې لوبډلې 19 کلنې او ایمرجنګ لوبډلې دقیق انتخاب شي او له دغو لوبډلو څخه په بشپړ ډول وړ لوبغاړي ملي لوبډلې ته ورپورته کړل شي. راتلونکو میاشتو کې افغان لوبډله او کرکټ بورډ پوره زیار ته اړتیا لري. په راتلونکو 8 یا 9 میاشتو کې باید د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه او لوبغاړي پوره زیار وباسي ځکه چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې شل ورځ آسیا جام کې لوبیږو او د 2020 کال د اکتوبر په 18 نیټه نړیوال جام په استرالیا کې کیږي چې هغو سیالیو کې هم زموږ لوبډله داخله ده. که څه هم په شل ورځو لوبو کې نسبت ټیسټ او یو ورځنیو لوبو ته ښه یو خو د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو پر وړاندې باید زموږ مورال لوړ او تجربه مو ډیره پخه وي. مطلب دا چې که افغان لوبډله پرمختګ غواړي باید سخت مزل وکړي او سختې لوبډلې ماته کړي نو بیا به د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ رضایت ترلاسه کړي. قدرمنو مینوالو په دغې اړه ستاسې نظر سره ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.